وای دا چش ګورې زویه بابا سبق دی زویه ته دا کتکه ما ته سهار ګلما د کا ویله دی په ما پسې خبرې کوي نارې پسې راوایي دا د کلي په سپین ږیرو کار مه لره خبرې مه پسې کوه سمه ده بابا او بل ستي معلم صاحب ما ته ویله ول دی چې تر اوسه چې ما پوښتنه جین کړې ده د سم جواب نه دی راکړی دا سبق یې زده کوه بابا دی نور ته نمرې ورکوي ما ته نه راکوي ستا سره زد کوي ستي معلم صاحب و ته وده زه به دی پرېږدم معلم صاحب سره به زه جوړ شم زه ورته وایم چې ته ولې دا زما د زوی څه نمرې کاټه سمه ده اوس ته ولاړ شه خپل سبق کله سبق ووایه اسکوله ولاړ شه بیا زه پسې درځم سبا او بل سبا ای خدایه دا خو یو شاګرد لا نه دی راغلی دا زما ټمبلان شاګردان چیرې دي دا زما ټمبلان شاګردان خیر ته وده ورته انتظار بسمه معلم صاحب اجازه ده دروازه چیرې واس هلک کونګه ته چیرې وې دروازه معلم صاحب د ده پنجې ورک و ښه نو د ده په پنجې ورک ته دروازه چیرې وې اوس په دې ناوخته راله ما د ده پر پنجې باندې پښه ایښې وه نالایکانو راځئ کښېنئ ښه ګرانو شاګردانو د پرون ورځې درس مې په یاد دی هلکه پهلوانه ته ولاړ شه احمدشاه بابا څوک و ما ته زما پلار ویله د کلیو په سپین ږیرو پسې خبرې مه کوه ښه تا ته ستا پلار وایي د کلي په سپین ږیرو پسې خبرې مه کوه کښېنه کښېنه بېادبه د نن ورځې درس ته غوږ ونیسئ د نن ورځې درس ته یې ښه په یادګۍ مه سر ښور ارام کښېنه غزل لرې ګورئ د نن ورځې درس دی غزل 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 هغه نظم دی غزل هغه نظم دی وایستې غزل هغه نظم دی چې د بیتونو شمیر یې د 5 څخه بیا در 15 پورې وي دغه سبق نن په یاد کړئ سبا که دې سم نه وي زده کړی زه خو تا د مځکې دلته په دا صنف کې وایم سمه ده کمبله اوس ولاړ شئ چې ښه یاست ځئ دا د نن ورځې درس ولاړ شه ګونګایه ځه ځه ولاړ شه ځه السلام علیکم بابا زیری مې در باندې دی وعلیکم سلام څنګه زیری دی زویه ته خو راته ووایه معلم صاحب نن سبق راڅه وپوښتی ما سم جواب ورکړي ښه معلم صاحب کومه پوښتنه درڅه وکړه او تا کوم جواب ورکړي معلم صاحب راته ویله علامه‌شاه بابا څوک دی ما ورته ویله ما زما پلار ماته ویله ول د کلي په سپین ږیرو پسې خبرې مه کوه ښه ځه ووځه ځه بیا چې زما کور ته رانه شې ځه ووځه دغه د نن سبا اولادونه